د پښتنو زور هم په مظلوم رسیږي. په پېښور کې 2 هجړاګان د پروګرام نه پس په ډزو ووژل شول. د خواجه سرا یا هجړاګانو د تنظیم مشر فرزانه وایي چې ګل پاڼه او چاهت پرون پروګرام ته تللي وو. تر ماسپښینه پورې پروګرام شوی دی، خو د پروګرام د ختمېدو او واپس کور ته د راتلو په دوران کې په چاهت او ګل پاڼې ډزې شوي دي چې پکې دواړه خواجه سرا لګېدلي، خو ګل پاڼه خواجه سرا مړه ده او چاهت سخت زخمی دی. رپورټ کې ویل شوي چې چاهت اوس د پېښور په شیرپو یا خیبر ټیچینګ هسپتال کې داخل دی او علاج یې شروع دی. پولیسو ویلي چې قاتلان به ډېر زر ونیول شي او سخته سزا به ورکړل شي. په سوشل میډیا ډېرو خلکو د دې عمل غندنه کړې ده او په سختو ټکو کې د دې خبر مذمت کړی دی چې ګینې ولې د خواجه سراو سره دومره ظلم روان دی. همدا خلک چې موږ یې بوزو او پیسې ورکوو او په ودونو کې خوشحالي نه جوړوي، خو چې کله مطلب پوره شي بیا یې لکه د ګند غوندې وغورځوو. که څوک وایي چې دوی غلط کار کوي، چې ډانس او بې حیایي کوي، نو که پښتانه دا خلک خپل ودونو ته نه بوزي نو دوی به هېڅکله هم داسې غلط کار ونه کړي، نه به وګډېږي او نه به بل څه وکړي. خو دا زموږ پښتانه دي چې خپلو ودونو لی هم بوزي او بیا ورته د دوزخیانو فکر هم کوي او مرګ یې روا بولي. په دې هر څه کې د دوی نه زیات هغه خلک شریک دي چې دوی بوزي، پیسې ورکوي او ډانسونه پرې کوي او بیا د دغسې مرګ ښکار کیږي. څومره د شرم خبره ده چې دا خلک ستاسو واده ګرم کی او تاسو ورسره داسې د مرګ کار وکړئ. هر چا چې دا کار کړی وي الله پاک له به څه جواب ورکوي، ځکه چې د یو انسان قتل یا مرګ د ټول انسانیت مرګ او قتل دی. امید لرم چې زما په پیغام او مقصد به تاسو پوه شوي یئ. ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.